ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب په سپېڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټولو ته د 11م ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست ښه راغلاست وایم په دې هیله چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوست اخرنۍ شیبو راسره مل پاتې سئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلئ. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام د راتلو څخه وروسته خپلواک حکومتونو په هکله دی. دا چې د اسلام د راتلو څخه وروسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي. د هغو له جملې څخه طاهریان او صفاریان و چې نن به موږ او تاسې طاهریان او صفاریان وپېژنو. لومړی راځو طاهریانو ته. د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل سوی دی چې دی بیا اصلا د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنۍ د هرات د زندهجان اوسیدونکی دی او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بریالیتوب ترلاسه کړ بیا دی د پوشنګ د بنار مشري هم دته وسپارل سوه چې د دې څخه وروسته بیا دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځوانۍ په شروع کې هم دغه وظیفه درلوده. طاهر د دوو وروڼو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې وه په دغه اختلاف کې بیا دی د عباسي مامون پلوي کوله او د هغه پر طرف باندې و چې بیا د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته زمینه برابره کړه. که څه هم طاهر وروسته له دې چې دی د عباسي خلافت کې لوړ مقامونو ته ورسېدی او په لوړ مقامونو کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامون د ورور یعنی د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نسي او په همدغه دلیل بیا د نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و تر څو هغه د عباسي خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي هم هغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راوغوښتي تر څو په بغداد کې پاتې سي. د بلې خوا بیا ده نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژلو په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسي. نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څېر یو پیاوړی او تکړه سړي پښتون کې د عباسي خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدله. یعنې کله که چیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څېر یو کس واوسي نو دلته عباسي خلافت پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کېږي دغه سیمه باید د دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لرې سي او د دې ترڅنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض یې ترلاسه کوي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 200 قمري کال کې یا په 822 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعدې په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او دوی په دې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدي. راځو د طاهر زامن ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتله ډېرې شوې او د طاهر د مړینې سره سم د زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې ښه منصبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمني وکړه خو دغه واک بیا د صفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه صفاریانو دغه واک ترلاسه کړي چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د له منځه وړلو لامل وګرځېدي او د دې کورنۍ وروستنی واکمن یا سړی چې و هغه محمد بن طاهر په 259 کال کې د یعقوب لوی صفاري د خوا نیول کیږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپله ساه باسي او مړ کیږي.
ورپسې حکومت دا چې طاهریانو څخه واک صفاریانو ونیوی. راځو اوس د صفاریانو په هکله معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د صفاري حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وروڼه چې یو یې عمر، علي او طاهر و، دوی درې سره د لیث زامن و. پلار یې په سیستان کې د صفاري یا ټټاري په کسب باندې پوخت و، یعنې پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کیږي د همدغه عمله بیا د دوی ته د صفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کیږي او په دغه نامه باندې دوی مشهوره کیږي. یعقوب لیث صفاري بیا د عباسي خلافت د خوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 255 هجري قمري کال کې مړ کیږي او د هغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمني ډګر ته راننوځي او د واکمني ډګر ته راځي چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه ناڅه شوې او د دې ترڅنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل سوې وه دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنې تر ډېر وخته پورې دغه اړیکه پاته نه سوه. دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د صفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 201 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجیان ځان ته وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړي چې امر لیث صفاري مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لرې کړي. دغه مسله د یوې خوا د صفاریانو په سیمه کې پاڅونونه رامنځته کړل، یعنې د صفاریانو په ځینو سیمو کې پاڅونونه رامنځته سول. د بلې خوا بیا د صفاریانو کمزوري ته یې لاره هواره کړه چې دغه صفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې بیا په ماوراء نهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و، یعنې عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي. د امر لیث صفاري ویره نور هم ډیره کړه، یعنې دغه د سامانیانو واک د لیث صفاري ویره ډیره کړله، د ډیره زیاته سوله. نه همدغه عمله بیا د مقابلې لپاره یې ځینې امادګیانې ونیولې او په 288 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل ساماني د لښکرو لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل ساماني نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولېږه او هلته بیا دی زنداني سو. بیا په 288 کال کې دی وژل کیږي. د ده څخه وروسته بیا د صفاریانو پاتې خلک یوه پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، یعنې د ده د مړینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د صفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هم هغه خلک یوه پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي او د دې وروستی مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قمري کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي لخوا وژل کیږي او د مرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د طاهریانو او صفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول وه. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه وه، یعنې زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرهنې باندې ولاړ و. د کرنې کار ته پاملرنه د طاهري مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنې دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډېره پاملرنه وسوه او ځکه پر دې سربیره پر دې چې د کښتونو د له منځه وړلو په برخه کې د خپلو عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د ښه والي لپاره یې ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سوه کرنې ته ښه پاملرنه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره یې ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هېواد مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی بن ضحاک ګردیزي هم د هغه د راپور له مخې دی د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغو څخه یې وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شرعي موازین وضع کړي او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکي چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللي اقتصاد ښودونکی دی، یعنې دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه ولاړل.
همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیو سپارښتنو کې د ښارونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په هکله سپارښتنې شوي دي او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالي راغلي او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروې انار ډېر شهرت درلودي په دغه وخت کې او زموږ هېواد ته یې ډېره شتمني برابره کړه. صفاریانو د پاچاهي ډېر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو او ایالتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تېر سو. د هېواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال و او د غوره وګڼله چې فارسي ژبه باید د عربي ژبې او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب صفاري د پیغامونو مدیر مسؤل محمد بن وصیف سکزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي او د یعقوب په ستاینه کې یو صفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم و او د طاهري اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډېر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کېږي. د هغو د جملې څخه مو 2 حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک و یا لومړنی کس چې د دغې واکمني بنسټ ایږدي هغه څوک و. وروسته په دغه واکمني کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي او په دغه دوره کې زموږ هېواد اقتصادي حالات څه ډول وه، د فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلي وي او تاسې به د دغه شیبې اوس مژمنتیا کړې وي او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسې ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست د ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې یې واورئ تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند ښه معلومات لاسته راوړئ او په درس باندې ښه وپوهېږئ. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه پورې چې یوه بله نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسې هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې ښه وپوهېږئ، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو پورې تړلي دي. هر لوست د مخکیني لوست سره تړلي دي. نو که چیرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهېږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درسه پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درسه پورې چې بیا یوه نوې او د همدغه درس پورې تړلې موضوع تاسو ته وړاندې کوو. تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې چارې.